بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلاصه خبره دا شو چې په دې باب کې د تفخیم حروفو نزان بچ هغه حروف چې مستفله دي هغه به ټول باریک شي. اولنې شعر کې وویلې فرققا مستفلا من احرفي، مستفله حروف به ټول باریک وای، خو وحاذرا او ځینې حروف دي چې هغه کله کله تاسو نه غټیږي، هغې ته اشاره وکړه الف، وحاذرا تفخیم لفظ الالف، حمزه یاد کړله اعوذ اهدنا الحمد کې صحیح شو، با یاد کړله، میم یاد ک، جیم یاد ک، او په آخر کې چې دی نو لام یاد ک، او په آخر کې ح یاد کړله. دا ټول د دې به خاص خیال ساتي او د صفت جهر او د صفت شدت مراعات وکړو، بالخصوص په با او په جیم کې یا په هغه ځایونو کې چې ما بعد حروف مهموسه راغلي وي، او په یو شعر کې د قلقلې او د قلقلې د مراتبو وضاحت پکې وکړو. ځکه همدغه شیان دي، دا د حروفو حقونه دي. د تجوید یو معنا ده چې حرف ته د هغې حق ورکول، مستفله ته د هغې حق ورکول، او مستعلیه ته د هغې حق ورکول. کوم ځای کې چې جهر ده هغه ورته سپارل حق ده، او کوم ځای کې شدت ته هغه ورته سپارل دا شی ده حق ده. همدې کتاب موږ ته مخکې ونوړې وهو اعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. دې معنا څه شی وه؟ همدا معنا وه تا ته وښودل چې دا وکوه دا وکوه دا وکوه، او دا د دې کوم اضافي شی نه ده، دا د دې حروفو حق ده، او دا حق ورته کاملا وسپاره. صحیح ده؟ ښه، اوس را سره دا شعرونه لږ زمزمه کې چې دا د زړه بړا سم ووځي. ښه، باب استعمال الحروف. فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة نجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسطو يسقو لفظي ترجمه ته غوږ شئ. فرققا مرقق وایا، باریک وایا، مستفلا من احرفي د حروف د جملې نه حروف مستفله. نحوي حروف دي، په نحوي حروف کې خص ضغط قلت لري کا متباقی مستفله حروف سو پاتې کیږي. دوی حروف دا وای همیشه باریک وایا، دا خو عمومي قاعده کې خودله باریک وایا،
خو دغه حروف ته متوجه شه دا کله کله وای خلکو نه غټیږي. وحاذرا او ګوره ځان وساته تفخیم لفظ الالف د الف د غټولو نه. الف درنه چې غټ نشي حاله چې الف ګوره په مستفیلو کې داخل ده او دلته خصوصي توجه ورته رااړي چې الف درنه چې غټ نشي د الف د غټولو نه ځان وژغوره. وهمزه همدغه شان حمزه درنه غټه نشي. الحمد اعوذ اهدنا الله په دې کلمه کې کوم حمزه ده دا درنه چې غټه نشي. ثم بیا همدغه شان چې د الف او د حمزه د ځان ساتلی وو لام نه هم ځان وساته د غټوالي نه لام درنه غټ نشي په لله او لنا وليتلطف وعلى الله او په ولد غوندې کلماتو کې. صحیح شو؟ دا اسانه ترجمه ده. ځان وساته الف د غټولو نه ځان وساته د حمزه د غټولو نه الحمد اعوذ اهدنا الله او همدغه شان ثم همدغه شان بیا ځان وساته د لام د غټوالي نه لله لنا وليتلطف وعلى الله ولد په دې کلماتو کې د لام غټ نشي. وعلى الله ګوره دا لفظ الله ته اشاره نه ده ګوره وعلى کې چې کوم لام ده دا درته یادوي. والمیم همدغه شان میم درنه غټ نشي دنه هم ځان وساته میم مخمصه ومیم مرض دې کلماتو کې میم درنه غټ نشي. وباء او با درنه غټه نشي په برقن باطلن بهم بذي غوندې کلماتو کې با درنه غټه نشي د دې هم د غټوالي نه ځان وساته. وحرص او کوشش کوه حریص اوسېږه په ادا کولو دي مراتولو د صفت شدت او د جهر هغه چې فیها هغه چې شته فیها په دې با کې با مخکې تېره شو کنه دا هغه ته اشاره ده فیها چې په دې با کې مشته جهر او شدت. وفي الجیم او په جیم کې با او جیم کې د صفت شدت او د جهر په ادا کولو کې څه شی اوسېږه حریص اوسېږه کوشش کوه. كحب الصبر دا مثالونه دي كحب کې د با او صبر کې د با ربوه کې هم د با. نجت الست وحج الفجر او په دې دریو کې بیا د جیم مثالونه ورکړي دي. په اولنې دریو کې د با مثال ورکړی دی او په دې کې د جیم مثالونه ورکړي چې په دې کې د جیم درنه شدت او جهر درنه پاتې نشي دي کې حریص اوسېږه ادا کوئ ضرور. وبینا او ښکاره لولا څرګنده لولا. مقلقلا حروف مقلقل سودی پنځه مجموعه قطب جد نو هر کله به ښکاره لولې نه یو شرط دی ان سکنا چې کله دا شی وي ساکن وي. وان یکن فی الوقف او کشر دغه قلقلی حروف په وقف کې واقع شو نو کان ابینا ګوره بین او ابین دلته ګوره خبره په هغه کې راغله بیخي چې بیخي غټه کا. صحیح شو؟ وحاء همدغه شان وحاذرا حاء بدل تراولو یعنی ځان وساته د حا د غټوالي نه په کلمه د حسحسوا کې احاطو کې او په احقو کې حا خیال ساته چې درنه غټ نشي او د سین خیال ساته چې سین درنه غټ نشي په لفظ مستقیم او یسطو په یسقو کې. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.